الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو او خويندو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو چې کوم درسونه د مسلمانو خويندو لپاره ځانګړي کړي وو، نن بیا یو څو مسائل د مسلمانو خويندو لپاره بیانوو. یوه مسله دا ده چې کله کله ښځې ته د سر د ویښتانو یا کومه بله مریضي یا خدای مه کړی یو زخم پیښ شي، نو دا چې ښځې ته سر خریل حرام دي. په دغسې حالت کې که مجبوره سوه د سر یوه حصه یې وخریل یا ټول سر خریلو ته د یو کمینه جوړۍ په وجه باندې مجبوره سوه، دا کار جایز دی. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 428 کې دا مسله را نقل کړې ده. او که چیرې بې ضرورته وکړي نو ته جایز نه دی. بله مسله دا ده چې ځینې ښځې دا د سر په ویښتانو کې یو ډول ډیزاینونه جوړوي. بابلیس ماشین ورته وایي. په دې ماشین باندې د سر ویښتان کوت کی. په دې اړه باندې چې دا کار جایز دی او که نه دی جایز. په دې اړه باندې علماو لیکلي دي چې په څو شرطو باندې دا کار جایز دی. یو شرط دا دی چې د ویښتانو په دغه ډیزاین جوړولو یا د یوې خاصې اندازې په خپلولو کې به د ویښتانو پرې کول په هغه طریقه نه وي چې ناجایز دي، ځکه د ویښتانو پرې کول یو جایزه طریقه سته چې ځینو علماو جایزه بللې ده. وروسته خبرې ورباندې کوو. دویم شرط دا دی چې دغه ډیزاین چې په ویښتانو کې جوړوي په دې کې به د یوې کافرې یا فاسقې فاجرې ښځې سره مشابهت نه راځي. او دریم شرط دا دی چې په دغه ډیزاین جوړولو سره به خالص خپل نیت د خاوند راضي کول، د هغه د دید راګرځول او ځان ته د جلبولو په نیت به وي. بل شرط علماو دا لیکلی دی چې دومره وخت به نه ورباندې مصرفوي چې مهم او مقصودي کارونه یې پاته شي. بله مسله د مسلمانو خویندو په اړه باندې دا ده چې بعضې خویندې نازک کالي اغوندي. که څه دا مسله مو مخکې یو لږ بیان کړل. نازک یا چسب کالي اغوندي، دا مسله رادیو محتار را نقل کړې ده چې ما جامه دومره نازکه چې دننه بدن یې معلومیږي 2% یا دا چې په بدن پورې داسې چسب وي چې هر اعضا یې جلا جلا معلومیږي، دا کار جایز نه دی. او بعضو علماو حرام بللی دی، بلکې حرام دی یقیني. تفسیر قرطبي په جلد 12 صفحه 223 کې دا خبره کړې ده. رادیو محترم جلد 6 صفحه 316. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې په کورو کې لڅ سر ګرځي. دا لڅ سر ګرځېدل په دې اړه باندې یو عالم په بلوغ القصد والمرام ببیان بعض ما تنفر منه الملائکة الکرام کې به خبر را نقل کړی ده. یو حدیث یې را نقل کړی دی چې په کوم کور کې چې ښځه لڅ سر ګرځي، ملائکې د هغه څخه نفرت کوي.
نو لحاظه د ښځو لپاره لږ سر په کور کې او په بیابان کې ګرځېدل جایز نه دي. دا خبره را نقل سوې ده، نو ځان ځینې ساتل پکار دي. که څه هم د فتوا له مخې رد موتار یو ځای مسله راخیستې ده چې دا خو د ادب خلاف کار په هر صورت دی، خو که چیرې یوازې دا و خاوند په کور کې وي او یوه لږ سر سي، نامحرمه څوک نه وي، په کور کې وګرځېږي، جائز دی، خو د ادب خلاف کار دی. نو ځان ساتل په هر صورت ځینې پکار دي. بله مسله د مسلمانو خویندو دپاره دا ده چې یو قسم کالي دي، ساڼۍ ورته وایي، ساڼۍ. دغه ساڼۍ اغوستل جایز دي که نه دي جایز؟ په دې اړه باندې علماو مسله را نقل کړې ده. وایي په کوم سیمه کې چې ساڼۍ په مسلمانانو کې رواج نه وي، بلکې یوازې د کفارو او هندوانو سره خاص وي، نو هلته ساڼۍ اغوستل د کفارو سره د مشابهت په وجه باندې مکروه کار دی. او که دا ساڼۍ په مسلمانانو کې هم رواج وي، بیا اغوستل جایز دی. خو دا خبره دی یاد وي چې اوس کومې عامې ساڼۍ اغوستل کېږي، هغه داسې وي چې په هغو کې د ښځو ټول بدن پټ نه وي، بلکې لاسونه یې تر بغلو پورې لڅ وي، شا او نس سر یې لڅ وي. د ښځو لپاره باید داسې لباس وي چې د دوی ټول بدن پکښې پټ وي. لکه مخکې چې پر دې باندې خبره وکړله. نو لحاظه دغه ساڼۍ چې دا اوس په خلکو کې عام ډول رواج دی، لکه دا و چې مې ویل چې ملا و ځیګر و سر یې لڅ وي، دغسې ساڼۍ اخیستل جایز نه دي. امداد الاحکام جلد 4 صفحه 388. بله مسله دا ده چې په ځینو سیمو کې ښځې کوټ او پتلون اغوندي یا پینټ شرټ. دغسې سیمه کې که دغسې کارونه وي، د دې څخه په کلکه ځان ساتل پکار دي. کومې ښځې چې پینټ شرټ یا کوټ پتلون اغوندي، دا د مسلمانانو لباس نه دی. لکه مخکې چې مې وویل چې عام کالي له چې په بدن پورې چسب وي، ښه کار نه دی. نو په دې لحاظ باندې د ښځو دپاره دغسې لباس چې په دا بدن پورې چسب وي، دا که مسلمان وي که نارینه وي، دغه کوټ و پتلون که به نارینه کې هم داسې تنګ ناست چې اعضا یې معلومېږي، دا ښه کار نه دی. ځکه په اغوستلو کې دا لباس و جامه چې سړی اغوندي، په دې کې مهم مقصد د بدن د غړو پټوالی دی. نو دا چې اوس دا پتلون داسې په وجود پورې مښتی دی، نو هغه مقصد خو لاس ته نه راځي. نو ځکه د دې څخه ځان ساتل پکار دی. خصوصا د ښځو لپاره چون د مسلمانانو په سیمو کې هیڅ دا شی رواج نه دی، باید په مطلق ښځې د دې څخه ځان وساتي. امداد الاحکام جلد 4 صفحه 340. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې داسې کالي جوړي چې دا ګریوان اخلاص وي، غاړه یې ښکاره وي. نو دغسې لباس چې په هغه کې سینه و غاړه ښکاره وي، که څه هم د خپلو محارمو په مخ کې وي، لکه پلار، ورور، اکا، ماما او داسې نور، نو د داسې خلکو په مخ کې وي او فقط د غاړه یې ښکاره وي، د فتنې خطره که نه وه پروا نه کوي. البته د حیا له مخې
د ادب له مخې د خپلو محارمو په مخ کې هم دا کار ښه نه دی. او د هغسې خلکو مخ ته خو مطلق حرام دی چې د دې نکاح وخت ورسره جایز کېږي، لکه لیور، د اکا زامن، اخشام او داسې نور. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې بارچاکي کالي اغوندي، چې د بارچاکي کالو د بارچاکي پایجامې، دغه پایجامو ته د پایڅو ته بارچاکونه ورکړي وي. نو دغسې کالي دغسې پایجامه اغوستل چې دغه د پایڅو د پایڅې د سر څخه بیا تر زنګانه پورې یا 1 انچ تر زنګانه لاندې یې بارچاک ورکړی وي، نو د تګ په وخت کې یا بې له تګه یې د دغه بارچاکه څخه پنډۍ معلومېږي. او دا ډول پایجامې اکثره هندوان کوي او یا بېدینه ښځې اغوندي. نو ځکه دغه ډول پایجامه د محرم او نامحرم دواړو په مخ کې اغوستل جایز نه دي، باید د دې څخه ځان وساتي. احکام تجمیل النساء صفحه 111. نو تر دې ځایه پورې ځینې مسائلې وې او په راتلونکو کې به انشاءالله العزیز څه مسائل نورې شته، هغه به هم تر بحث لاندې ونیسو. الله جل شانه دې ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو ته د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.